أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی بخښونکي پاک رب په نامه نن بیا غواړم چې په اختلاف کې د 11 درس په تعقیب 12 درس پیل کړم. راځه مو په اختلاف کلیک کوم. اوس هغې نه وروسته هغه پرنې پروژه خلاصوم. په دې کې مې تاسې هیکزاګان کمانډ کې بعضې کمانډونه خلاص کړي وو. ټیکسچر پورې کمانډونه مو کړي وو. سره ځم افتیک نه ځلې شروع کوم. افتیک کمانډ چې کلیک وکړئ د دغې دپاره دا چې کله د افتیک د انیبل ده چې ایبل کړئ نو دا خو د تېرو درسو کې مې ویلي وي چې که منفي طرف ته وړئ نو دغه افتیک به کمیږي تتېږي به یقین تتېږي به. کله چې مثبت طرف ته وړئ بیا به تېزېږي. دې نه وروسته بیا بل لایک کالر فلټرز کمانډس په دې کلیک وکړئ. کالر فلټرز ولې هیو کمانډ دې لپاره که منفي طرف ته وړئ دا شکل ته رنګونه بدلوي، که مثبت طرف ته وړئ په دې شکل سره رنګونه بدلوي. بل سټریشن په نوم سره کمانډ دی. دا کمانډ چې د منفي طرف ته وړئ د کوم جسم چې دی یا ټیکسچر یا سټیکر چې دی د رنګ یې داسې خړوي چې مثبت طرف ته وړئ د رنګ یې تیزوي، دا نمونه روښانه کوي. درېیم دی برایټنس. دغې سټیکر ته رڼا ورکوي. که منفي طرف ته وړئ نو رڼا کموي، که مثبت طرف ته وړئ رڼا زیاتوي. مطلب داسې د شکل کې تغییر راولي. بل کنټراسټ دی. کنټراسټ که مثبت طرف ته وړئ نو یو قسم داسې د شکل کې تغییر راولي، ښه صفات لګي ویني. مثبت طرف ته سلبي څه ده دا څه شو څومره کموي د شکل کې معنی خړېږي. هغې نه وروسته بل کمانډ دی سټروک. دا ټول کمانډونه یو بل ته ورته دي، لکه څنګه چې د ټیکسټ کمانډونه تکرار شوي دي هغه کمانډونه همدلته تکرارېږي. همدلته سټیکر دپاره تکرارېږي. په هغه فون کې چې کوم کمانډونه تکرارېدل هغه د ټیکسټ دپاره لیکنې دپاره تکرارېدل. سټروکونه کلیک کوم. سټروک دا انیبل دا ایبل کوم نو دا یو قسم د بارډرو کې به چیرې شي سپینې کرښې راشي که نه دې کرښې که ته اندازه زیاته کوي پاته لګېږي ته رنګ بدلوای شي، هر رنګ ورکولی شي. د دې دپاره دی کموای د بارډر اندازه کموای. سټروک ویټ منفي طرف ته کمیږي، مثبت طرف ته زیاتېږي. هغې نه وروسته بل ایریس والا صفا کول یا د یوه شي پاکول ته ایریس وایي. ایریس کمانډ چې کلیک وکړئ د هغې دپاره غواړئ چې د کوم سټیکر د کوم ځای پاک کړئ د دې لپاره لاړ شئ تر انتخاب دی. غواړئ چې اوس کوم ځای صفا کوئ په هغه ځای به کلیک کوئ، دا نه صفایي کوي. که بیا ودې وي چې دغه ایریس کمانډ لږ زیاتوم دا آپشن دا چې د اندازه باندې دغه ایریس دا زیات شي چې کله ته کوم ځای باندې کوئ نو زیات اندازه به کوي. که بیا د بله اندازه ورته وکړه که نه د دې لپاره دا چې د ایریس کمانډ چې دی دا به صفا کوي. داسې صفا کوي لکه ګلو شکل سره څو ته مو د تورو درسو کې ویلو یو قسم دا داسې صفایي ورکوي چې که داسې لږ زوم کړې بیا ښه پاته لګېږي که نه. اوس ګلو کمانډ چې دی دا بای ډیفالټ دا شکل کله ته صفایي ورکوي همدا شی اوس چې کله ته صفایي ته ورکوي که نه زه دا صفا کوم. یو قسم دا داسې صفایي ورکوي چې د معلومه بریښي دا کمانډ سر ته ورسولو بیا صفایي ورکوي خو داسې لیدلی یو کمانډ و یو قسم دا صفایي کوي خو دغه بارډرو کې یوه اندازه بریښي لکه خو. هغې نه وروسته غواړئ چې دا کمانډ پسې د دویم چې دی د سلیکشن باندې کلیک کوم. سلیکشن کې یو غیر منظم دی، یو مربع دی، یو دایره ده. اوس هم غیر منظم شکل چې دا انتخاب کوي ته په خپله خواښه به انتخاب کوي. انتخاب کې دا نمونه دا څخه مې انتخاب کړه. اوس دا مې انتخاب کړه د سره اوس کې درې کمانډونه خلاص شي. د اول کمانډ چې دی دا باندې کلیک وکړئ د کومه څخه چې انتخاب دو دا به مو ته ایریس دې کلیک کوم دا څخه ایریس کړه. که بیا د مثال وایي دا انډو کوم بیا هغه څخه بیا انتخابوم دا مې انتخاب کړه. اوس په دې کې دویم کمانډ دی دې خو د کومه څخه چې انتخاب دا ختم کړه. اوس د دویم کمانډ چې کلیک کوئ دا چې د کومه څخه انتخاب دا پرېږدي د نره څخه پاکه کړي. اوس کلیک وکړه نو د هغه څخه چې انتخاب پاتې شوه چې کومه څخه نوی انتخاب او بهرنۍ څخه یې ختمه کړه انډو کوم. بل پسې مربع دا معنی کومه اندازه باندې په مربع شکل سره مثال ته غواړئ
مثال اندازه ورته کمه کړه کوم ځای غوړي دا څخه مثال ته غوړي دا پکې اریز کړي هغې کمه کړه د کور کې غوړي د داخلي اریز کړي که بهر که داخلي اریز کوي دا کمان به ووهئ که بهر اریز کوي به دا کمان ووهئ مطلب بل پسې دایروي کمانډ دی پر دا چې مثال ته وایي دایرې په شکل سره یوه اندازه پکې صفا کوي دا نمونه غوړي که داخلي ختم صفا کوي دا نمونه که بهرنۍ انډو کوي که بهرنۍ برخې ختموي دغه برخه بیا به وکړي اینه وروسته بیا ورسم اریز کمانډ دی اریز کمانډ کې هغې نه وروسته داسې کې بیا دا کمان د انډو معنا کې مثال یو کور وکړه مایک پر د مثال زه اوس یوه اندازه داسې کور کړم دغه اندازه دا مو ډیلیټ کړه دا څو اول انډو غیر فعال اوس فعال شول اوس د انډو مایک د بل پس زومینګ دی دغه کې کومه څخه کوم ټیکچر پر نږدې کوي یا ځان وریا کوي نو به دغه علامه کړئ باید ډیپا 100% وي انگوتا pozajrám nerisezkować, jarnetkować i miłość كما صحاب كتبك كوي هرنقديكا آغا صحابك سپاكا بيبيتا دي خلطة وزا باجي ترسو باجي زوم کمانड یا غیر پارکر نوی نر کمانڈنا کرنے کے بچے ہوکے د زوم کمانड غیر پارکر غیر پارکر لیکن ورسته چې کله څوک کور پکې وکړو که اخري کمانड چې دی مثال صفحې دې پکې وکړه دا اندازه کور دې پکې خلاص کړو دا چیکا ختم کا بیا چې دا چیک علامه چې وایي نو دا کې تغییر تمثیل وغوړوي هغه ځای په څه شوی نو کوم هرڅ نو ورسره په ماسک کمانډ هم هغه ټیکس باندې کمانډ دی کوم برخه پکې انتخاب کې ختموي نه هغه زړه خبر نه کوي ته کوم کنه صرف هغه باندې کوم برخه پکې پټوي کوم برخه څرګندوي څرګندوي خبره ده ان ورسره بل دا ایریز کالر چې کلیک وکړي ان ورسره دا انیبل چیک آن کې ان ورسره ته دا کې آپشن درکوي کنه اوس غوړي د کې مزینه برخه دو دای چې کړه ختم کړه دا بیکګراوند ختم کړو اوس ته غوړي چې په خپل خوا مثال خبره او برخه انتخاب کې ختم کې نو دا غدغه یو رقم د کلم نشان دی لکه د کلیک وکړي هغه نه ورته د دغه برخه په انتخاب پر مثال زه وایم چې دا کوم د زیړ رنگ دی دا زړه برخه ماته ختم کوم انتخاب کې بیا بچو کې مثال خو دا دربینه غونډه شکل د راګ بریخي ان ورته ودیږي چیک باندې کلیک وکړي نو ا برخه وو ختمه کی زه دا ختم نه کړی دا خو یو بیک ګراوند تا کنه د بل بیک ګراوند ختمه دي پر په تو د مثبت علامه بیک ګراوند ته زپا کې وځي کله زپا کړو وو زره زم دا قلم نشان رو قلم زمین دا برخه مده پر چیکا دا خاتمه کړه کلیک وکړم دا برخه خاتمه کی بیا غوړي چې مثال یو دریا بیک ګراوند ته زپا کوم اوس غوړي چې مثال دا قلم علامه انتخابو بیا راځم زه چې متاب برخه دو دا برخه چې کومه ته دا متخاتمه کوم دا خاتمه کی اي مطلب چې کومه برخه انتخابوي اب ختم کوي او که بیا ودوي چې مثال خبره دا غو ختموم بیا ته چې کومه د برخې دي د ټول ختموم بیا به دا مبي علامه وایي حکیم بیک ګراوند ختم شو اصل پیدا وږي بیا چې دویم مبي علامه وایي چې کوم زل بیک ګراوند اول پیدا کی بیا دریم علامه وایي چې کوم نه ورسته چې دا علامه چې دوی د بل د ټیکسچر کې مته کړو دی دا به ته وایم چې د کوشنۍ علامه ګریډ دینو ته پر ریاضي کې دا علامه چې دوی د سیستم سره وکړي چې دا وته د کې دا مثبت منفي علامه په دوه خلک چې د کولای شي ته مثال یو کمانډ اضافه کې دا حکیم وړي چې دا کې بیک ګراوند اضافه بیک ګراوند کې بیک ګراوند اضافه شو وړي چې بیک ګراوند ختموي او کلیک وکړي دا کلام ورخله په دغه علامه په کلیک وکړي دا ختم شي او دا اگر فکر دی دا کوچنی علامه دا لوی علامه جدول علامه دي د فون کمانډ کې چې ټیکس ولیکنه کې کور کې په دغه دغه کور نه کې په دغه بیکګراوند کالر کې کور نه کې دا کمانډ هغه پر دی ان ورته دا کې غوړي دا کوم ټولرانس کې هغه روخانه کا افتی کو نه کوي من به طرف ته کوي نو دا روخنایی کوم رنگ ختم کړی دی از زیړ رنگ زیات غوړي مانده پرخه مانده وړم بیا ورغړ د پرخه مانده دي څومره چې کوي هرې کله منفي علامه ته ورسولم دا زیړ رنگ بیکګراوند ختم دا خو دا کینارو کې پاتې دی وړي د کینارو کې ختم شي دا اندازه ورکوا نو کینارو کې ختم مطلب دا دی هغه نو ورسره بل کمانډ دی ګلون سموث
غوړې د کوم دغه بګراوند کې د کوم پیسې دي چې دا خو زګي برېښي که دا غوړې چې دا داسې ښوی هوارې وشي بیا په دې کلک وکړئ داسې په زیبا نو دا د کومې برخې د هواروي کوم څه د هواروي ورکوي ټول څومره سټیکر ټول سټیکر د هواري ورکوي بیا دا کوم هغې نه وروسته د دې لپاره زه اوس دا خو په سټیکر کې دا په بېواره په هغه کورې ته وکړم په قاعدې لپاره غوړه چې ته عکس نه بګراوند ختم کړه نه اوس د سټیکر ختموم د دې لپاره زه اوس عکس بګراوند ختموم دا هغه شی پر سټیکر ما زه وړم سره ځم دې پر عکس راوړم فرام ګیلري کلر نه ورته دا لوګو دی دا لوګو مې وروسته اوس د دغې لوګو چې کوم د بګراوند ختموم که نه بګراوند دی به زه بیا راځم و د ایریس کلر باندې کلیک کوم ان ورته دا آن کوم چې آن کنه چې څومره بګراوند دی ټول ما زه جوړ په همدې ډول سره نور اپسون ته د بګراوند ما ته راشي یو کا نو د بګراوند ختم شوی مطلب دا دی بیرته دا ختموم هغه نه وروسته بل کمانډ دا کې ایریس نه وروسته ایریس کلر نه وروسته بل کمانډ روټیټ دا جسم دا یا سټیکر ته کومه زاویه مثال تو وي منفي طرف ته منفي طرف ته وي مثبت طرف ته مثبت طرف سره درجه ته وي په دې باندې بل 3D روټیټ مثال په درې بودا ډول سره دا نمونه مثبت طرف د ستو وي منفي طرف د ستو وي او د وای په محور په دا زاویه د ستو وي مثبت طرف منفي طرف د ستو وي بل دا پسې دی 3D شیپ غوړي ته یو درې بودا شیپ جوړ کړي دا نمونه فکر دی یو شیپ جوړ کړو که نه په دې کې بیا پرسپیکټیو وړي که اوبلیک وړي پرسپیکټیو دا شی اوبلیک دا شی قسم د جسم باندې وبوسلو هغه نه ورته وړي د کومې د اوبلیک وبوسلو څومره وبوسي دا نمونه یې چې څومره ډیپت ورکوي په هغه اندازه به دا وبوسي که پرسپیکټ کې وبوسي په دوسر کې وبوسي په پرسپیکټ کې پاته نه لګي اوبلیک کې ښه پاته لګي اوبلیک ته وړوي بیا د جسم ښه پاته لګي نو دا اوبلیک دا کې بل تر د کوم وتلې برخې دي دا رنګ بدلوي رنګ هم ته بدلولی شي که نه وړي چې رنګ ته بدل کړم کلر در کړه دا رنګ کې دی دا رنګ کې دی رنګ کې هغه رنګ ته وښیي که نه بل دا کې دا اوبلیک انګل په کومه زاویه شي دا زاویه درکوي که نه وین دا نمونه ته خپله زاویه درکوي کومه زاویه یې کوي په هغه زاویه ته ځه دغه وتلې برخه چې د هغې سټیکر نه وتلې برخه دا ته برابروي په همدې ډول د هغې زیډ په محور روټیټ ورکړه دا تو مثبت طرف دا شی بل سیمولیټ لایټ غوړي دا د آپ کاندې کا دا سیمولیټ لایټ وین دا مې آپ کړلو سو دا کوم لایټ وای کوم ته رڼا څنګه وساتي او سره ولرا چې انیبل آن کې چې آپ کې سیمولیټ لایټ په خاتم کې مطلب دا دی نو سیمولیټ لایټ آن د کومه زاویه وي یا زاویه ورکوي په نوي دا چې کومه زاویه خپله وایي چې د شکل کې وینئ تاخیر به کسي مې لیکل وخت صفات به لګي ښه هغې نه وروسته بل دی پرسپیکټیو باندې چې کلیک وکړئ د هغه جسم غوړي په یوه زاویه برابروي دا به آن کوي دا نه برابروي که دا نه برابروي که نه برابره شي د هغه چپه هغه چې دا ویکټور دی د دا چې انډو مایې کا مطلب کوم کور وغړو څنګه تبدیلات وروسته د مایې په کارو مطلب دا ده د کومه زاویه برابرولی شي زه مثال نه ورته بل دا شیډو غوړي چې دته یو سیوری ورکوي د سټیکر ته آن وکړي سر ته یو سیوری د سیوري چې ورکوي که سیور ته رنګ بدلوي به دا رنګ کې دی به دا رنګ کې دی کوم رنګ چې ورکوي په هغه رنګ کې ورته سیوری ورکوي زه به شنه رنګ ورکوم بلور مثال بلور خو د زرو د سترګو مې ته وښیلو چې دغه زاویه سره کوم ته منفي طرف ته دغه شی وي کله چې د اندازه لکه توضیح ته کوم اف زیډ ایکس په محور توضیح ته دا نمونه لکه څنګه وریا شي یعنی دغه سټیکر نه دغه سیوری لرې شو اوس بلور ښه پته پکې لګي بلور ریټیو مثال دا نمونه کوي کته چې دې سره منفي طرف ته پورې ښه تضاد ورکړي چې کله مثبت طرف ته وړي نو دا پورې ښه دا بلور خړ کېږي چې خپله وینئ
تدریج لپاره نو دا څه به وي یو قسم د چاسې دا هغه به وي خو خړ غونده به برېښي د بل دا یې دغه حکیم اف زیډ ایکس په میخور باندې ته مثال څومره هغه ورکوي دا کوم سیوری دی د ایکس په میخور څومره لرې شي ته نه 500 پکسلو په اندازه د څومره 16 پکسلو څومره لرې کوي لرې کېږي بل د وای په میخور باندې غوړي څومره افسټ د وای په میخور غولي منفي طرف ته به دا شی خولي مثبت طرف ته به لاندې باندې په دې ډول سره بل اینر شیډو هغه داخلي سیوری چې دغه کوم داخلي سیوری دی که نه دا څه رقم دی مثال د سیوری وښیلو وړی مثال سیوری دا رنګ بدلوي یا دا رنګ بدلوي هغه نه بعد هغې ته تازه بلور مدته درڅکوز ته وښیلو دا رنګ نه کوي مثبت طرف ته دا شکل ته بیایي منفي طرف ته دا ته یعنې منفي طرف ته پرېږه ختموي مثبت طرف ته هغه بلور کومه سیوری چې دو به د کنارو کې هغه وي بل دا ایکس محور د بلور کوم ځای دی د ایکس محور که مثبت طرف ته بیایي نو د هغه ایکس مثبت ښي طرف ته دغه سیوری بیایي که منفي طرف ته بیایي هغه سیوری چې دی بیایي چپ طرف ته بیایي مطلب دا دی او د وای په محور هم که وای په محور مثبت طرف ته بیایي دا سیوری لاندې ځي که د منفي طرف ته سیوری باندې ځي دې نه ورته بل امبوس کمانډ دا چې کله آن کړي دا امبوس کمانډ اصلا کې په غیر کور کې ټیکس کا کور کې بعد شفت کا کور کې دا خو سټیکر ده سټیکر ماس کړو هغه خبره دو سر کوم ټیکس کور کړو وان کړه مې دا غوړې ته حکیم لایټ انګل چې ده کنه دا اوس په 90 درجه سره پر ول دا سره حکیم تر ته غوړې دا څه په 2 درجه اسیره هغه طرف ته سمه ده څه خطا شي این ورته غوړې انټنسټي غوړې سره کم د شي دا نه انټنسټي پرې خاتمه شي د انټنسټي پرې خطوي چې مثبت طرف ته انټنسټي پیدا کوي رقم د سیوری پیدا کوي دا بل امبونټ لایټ دی کنه دا سره کم د شي دا نه شي خړ شي منځ ته خړ وي مثبت طرف دی دا شکل دی بیا بل سپیسلر هارډنس دی دا سره کم دی دا نه شي دا نه څه کوي منفي طرف ته داسې کوي مثبت طرف رنګ خپل یو رقم دی د تزاغ باندې کی مثبت طرف ته پرې خمال وړي مطلب دا وول دا کور کې وول مثال ته وړي دا ته هغه منفي طرف ته کوي مثبت طرف ته څه کتا شي خلاص لنګ به دغه سټیکر کورنه کې بعد کمانډونه دی په ټیکس کې کور کې بعد کمانډونه په سټیکر کور کې بعد کمانډونه په ټیکس کې کورنه کې بعد په سټیکر کې مثال مربوط نه وي